زما د هغه الله قسم زلم که زما بچی نه شي زه چې د بل د اولاد نه ګورم زلم زما بچی نه شي. من خو تباه شو راتلونکی نسل تباه کیږي د جومات نه غلاګانې دی کوي. یو لیډیز مال آواز وکړو هغې ماله ویل واټ یو لایک مال آی لایک ویسکي واټ از د ویسکي مال شي واز لیګل چې نشه هغې سره ما وکړه نو ما ورته ویل آی ویري هنګري نو هغې ویل از نو پرابلم هغې ټلیفون وکړو شعر ورسېد پاکستانی روټه پښتون جرنل کې راوویلي چې پټان is very good people but as money and lady دیل د ټینګي علاقہ سچو چې کله چارې یو تانې نه بلې تانې لذي عامو ورلو چې مال د ګندګانو لیست راواله ٹھیک شو نو هغه فیر لیست ورکړي کده سچو خوخانی زما په هغه رب قسم چې چا تاله نه نو درونه څوک به ټکې منه خوځي خو چونکې مارفیا سره دی سیم ټو سیم ملو دی زه د میډیا په ذریعه باندې دا یو ریکویسټ هم اعلی افسرانو ته چې برای مهرباني وکړئ موږ خو تباه شو راتلونکی نسل تباه کیږي د جومات نه غلاګانې دی کوي. اول ورځ یو سړی ګرځېدو ویل د لور مې واده د جنګ په ټایم ویلې پردي سره زما زوی وتښتو وډریو نو هغه غریب په جړا شو زما وس کې سونه زما وس کې یولس لورېنې دي زوی مې و ښځې سره تللی مردان ده دا غیول سلورین زو یو الله سره هغه تا ته ناستې لګه بابا پوښتنه مې داره چې ستاسو نوم سر یو د کم ځای زه سید عزیز الرحمن جی د کم ځای زه د پېښور بالامانه اوسېدونکی یم. نشه څومره وخت نه کې او څنګه په دې نشه راوړې په دې نشه جي زه اسټرالیا نه راوړېدم زما نیشنلټي اسټرالیا ده اسټرالیا نیشنلټي سره ده دا کم وخت کې تللی ویل ته دا جي سن 1970 نو څنګه پیل ته راوړې څنګه چلو دا یو لیډیز مال آواز وکړو هغې ماله ویل واټ یو لایک مال آی لایک ویسکي واټ از د ویسکي مال شي واز لیګل نو چې نشه هغې سره ما وکړه نو ما ورته ویل آی ویري هنګري نو هغې ویل از نو پرابلم هغې ټلیفون وکړو شعر ورسېد پاکستانی روټه she asked me tonight you stay with me نن ما سره پاتې شه زه چې پاتې شم نو زه دا په یو کورسای ناسته دې سګرټ لګولم سګرټ یې لګولو نو سګرټ نه مې چې کش راښکل شو به تور شو نو مال what is this well this very nice for the fucking نو پښتون جرنل کې راوویلي چې پټان is very good people but as money and lady دیل د ټینګي تعلیم د څومره کړی بابا او اسټرالیا ته څه تللی وي زه جناب هغه ټایم کې ایزي ویزي زه دلته نه لاړم سویزرلینډ نه اسټرالیا مال ته ډېر ښه جاب کولو ډرایوینګ مې کولو دې جینۍ سره زه راوړېدم په دې نشو هغې سره تعلیم حوالې سره د څه ونه ویل چې څومره دی تعلیم خو بچې که درلویم نه ته مانې نه به پاکستان ومني نه موږ یې منو زموږ مینهوال به یې ومني زما دومره تعلیم نشته چې ظالم نه بیولي نو دا انګلیش دې څنګه یاد کړی دومره های لیول انګلیش او داسې Not English, Francesi, Japanese, Thai, Korean, everything language. I talk with him.
because sometime what is the name corona first time جی جی SHO Balamani look for me نو دې ټایم کې راغلي دي جاپانین جرمنین فرانسیسین لکه تاسو چې انټرویو SHO زره وغوښتم نو پهله خو ما د SHO نه پرتګ وغوښتلو که نه چې ولې په فرانسیسی پوهېدو نو ما ولیل دا زمونږ د ملک پولیس والا دي چې دوی په ژبه نه پوهېږي خو SHO صاحب خو پې پوه نه و هغه چېرته پوهېدو فرانسیسی باندې چېرته کمال دی کړی ښه په انګلیش نه پوهېږو نو په فرانسیسی به څه پوه شي بابا مهمه پوښتنه مې دا ده که نه چې زمونږ دا ځوان کول چې اوس مونږ وګورو دا چې کم زلمي دي یا د انډر ایج هلکان دي ټول په نشو اخته شو د دې شاته څه وجه ده د مور او پلار غلطي ده که د سکول د استاد غلطي ده غلطي د چا ده که زمونږ غلطي د مور او پلار څنګه لږ ورته ایکسپلین کړه چې څنګه د هغې غلطي هغه دا ده چې د شپې 2 بجې راشي کور له ته د دې زوی نه تپوس وکړه چېرته تللی وې تپوس نشته لکه تپوس نشته نن سبا دی له دا دوا نه ورځي چې خپلې بیبي له کټ له ورخېږي څه به وې زه به دا ووایم چې دا حرامي کل دی ټوله څنګه به دې منې کړو د دې نشو طرف نه څه وکړو څه کول پکار دي حکومت سره دا دغه شته اتارټي شته بالکل شته ورسره چې اسپتالونه نه ورکړي لکه دوست فاونډیشن شو د ګورنمنټ په پیسو چلي داسې ډېر اسپتالونه وي ګورنمنټ په پیسو لکه خیبر اسپتال شو سندرجیل سره هم د هغې یو شاخ دی که نه ډېر بهترین علاج کوي صحیح السلوسي دا د ټولو نه ظالم اسپتال دی روټۍ نشته وال شته بابا په خپله ته علاج ولې نه کوې که موږ دله چا څه خبره وکړو بودي بچې که تا راله خبره وکړه نو زما د 11 لورانې دي قرآن حافظ دي دا به تاسو دعا کوي دوا به راته کوي دې کې 4 واده دي زه پردي ګاډي وینځم ښه ته کار هم کوې نشې سره سره بچې زه بچو له رزق ګټم نو یو طرف ته د بچو د رزق ګټه شوه مسله شوه بل طرف ته ځان له نشه پیدا کول شو ډېره ګرانه ده بیا ما بچو له 500 ویلي شي د هغې نه باوجود ما 300 روپۍ یو ګاډی مې وینځل 300 روپۍ را د هغې ما نشه وکړه ټیک شو لکه ګاډي انځي ام ا هیوي ډرایور ډرایوینګ هم درځي هیوي چې یو سړی په آسټرالیا جاپان فرانس په دې ملکونو کې ګاډي وچلي به ډرایور وي صحیح ما نه نیشنالټي هسې نه ده میله صحیح ده اخره کې د زمونږ ولس ته څه پیغام ورکول غواړي د نشې خلاف د نشې خلاف دا یو نالت دی دا یو داسې نالت دی که نه چې زه ګورنمنټ ته دا ریکویسټ کوم چې دا نالت نور د الله دپاره بند کړي زنانه ذات دي په دې فاټلو کې ناستې دي هغه هیروین خرڅوي هغه آیس خرڅوي سکواډ راشي 500 روپۍ والي نو که د هغې په ځای دوی پرچه کولې نو دوی به قطعاً غلط کار نه کوي او زما درته یو ریکویسټ بل دی چې زما دا پیغام فارورډ کوي ما د حکومت فانسي کړي خو دا شی دی ختم چې دا ختم شو د دې علاج یو لامبا ده د دې بل علاج نشته په دنیا یو لامبا ده ما خپله ځواني وخوړه زه چې د بل بچي له ګورم زما د په هغه الله قسم زه یم که زما بچی نه شي زه چې د بل د اولاد له ګورم زه هم زما بچی نه شي بابا والله ډېر در باندې خفه شوم خو خیر جاړئ مه او ستاسو دا پیغام به موږ ټولې دنیا ته انشاءالله رسو د موبایل نمبر دې شته چې ورکړو که څوک د سره داسې مرسته کوي
نمبر دې لګو آیا 0317 ها 8519 او 700 762 یو ځل بیو 0317 8519 او 762 ډیره مهرباني با دا زما ډاټا سره هغه د ماشومانو له سبق ښيي صحیح مالا یو لور غریب مې په دې کپړو باندې پیسې جمع کړې ها ماله اوپو موبایل واوس صحیح هغه ما دې پوره لپاره خرڅ وخا هاي هاي بابا ډېر یو زړه کور کې اوسېږم زما چې میشه ځي زما وایف کټینګ کوي د کپړو دا زما په زړه ځي چې ها چپ شه خو زه دې خلکو لارې نه ما چې ظالمانو ورځ د معاشر شته تاسو باغ دنیا کې څه کوئ نن خو تاسو دولت جمع کوي دا دولت خو تاسو ځان سره نه شي وړی بالکل ډیره مهرباني بابا چې موږ له دومره وخت راکو او ډیره مهرباني بابا الله دې قدر وکړي الله خدا پیغام تاسو بالکل ریکارډ دې جس سره ستا پیغام مونږ ریکارډ کو ان شاء الله قدرمنو ملګرو دا بابا تاسو ما سره واورېدو د دې خبرې دی سفرونه د دې تعلیم او په اخیره کې دغه پیغام زما یقین دی چې تاسو بخوښ شي د موبایل نمبر په سکرین ښکاری ملګری دی کوشش او هڅه وکي چې یو خدای علاج وکي او بل چې کم د سره مرسته هم وکي ځکه چې د بابا بل هیڅ څوک هم نشته بچي ځامن نشته صرف لوریان دي او ټول چې کم د قران حافظ دي ان شاء الله تاسو ته به دواګانې کوي آباد او خادم پر یالي اوسئ